سلام او مینه. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ په هیواد کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو یوه ستونزه چې ډېره جدي ده او په ډېرو نسلونو کې شته، دا ستونزه زموږ په ځینو نسلونو کې هم شته. ځینې هیوادوال یې هم لري چې هغه نقد کول دي. ملګرو، که غواړئ چې د کرکټ څخه هره ورځ ځان خبر کړئ نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي. په ساده الفاظو کې به درته ووایم چې زموږ هیوادوال کله چې بیکاره شي او کار یې نه وي، بیا په خلکو پسې خبرې کوي او کوشش کوي چې د خلکو غلطیانې پیدا کړي او په هغوی نیوکې شروع کوي. که هر څومره وړه هم وي خو دوی را پیدا کوي. د ملي تلویزیون تکړه او باجرته خبریاله مسکان یازۍ چې موږ او تاسو ټول یې د ټلویزیون پر سکرین وینو، ښه انانسره ده. تر ډېرو نارینیو معلومات د کرکټ په هکله زیات دي او باجرته انانسره ده، او دا اول ځل ده چې د کرکټ په خپرونه کې یوه ښځینه نطاقه نطاقي کوي، هغه هم په دومره جرأت او د معلوماتو سره. او په دې کې شک نشته چې مسکان یازۍ یوه تکړه خبریاله او استعداد لرونکې نجلۍ ده. په دې څو ورځو کې په ټولنیزه رسنیو کې ځینې خلکو د مسکان یازۍ پسې راخیستې ده، په هغې نقدونه نیوکې شروع کړي دي. دا خلک داسې وایي چې یوه نجلۍ په ملي تلویزیون کې د کرکټ په خپرونه کې فعالیت کوي یا نطاقي کوي، په هیڅ هم نه پوهیږي او هسې بې ځایه کوشش کوي چې ځان تکړه او پر کرکټ پوهه ښکاره کړي. خو هر څه چې لري او هر څه چې کوي خو داسې ده چې هر څه یې له ورایه ښکاري، د لرې څخه ښکاري چې هیڅ هم پکې نشته، یعنې نه پوهیږي. کوشش دې نه کوي چې هر څه باندې ځان تکړه او مسلطه خلکو ته ښکاره کړي. ملګرو، زه فکر کوم چې دا هسې بې ځایه نیوکې دي. پرېږدئ چې څوک وړتیا لري ځان ثابت کړي، او که یې نه لري موږ یې باید وهڅوو، تشویق یې کړو ترڅو وړتیا یې نوره لا هم زیاته شي، نوره لا هم غښتلی شي. ترڅو به په یو بل تخریب کوو، یو بل به لاندې راغورځوو. ملګرو، کوشش مه کوئ چې دا عادت په ځان کې پیدا کړئ او یا بل چاته هم اجازه مه ورکوئ چې د هغه خلکو تخریب وکړي چې واقعا استعداد لري، وړتیا لري. ملګرو، که غواړئ چې د کرکټ له مهمو او تازه پیښو څخه خبر شئ زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او ملګرو له تاسو څخه مو خواهش ده چې ویډیو ضرور لایک کوئ.